ورکوا دا سیم نه ده هغه چې الله بیا د فرا واست هغه دا وما كان او ندی مناسب ندی بهتر لمؤمن اذ يؤمن د پاره اندا چی یقتل هغه مړکی مؤمنا مؤمن یعنی دا سره مؤمن نه د چغبل مؤمن مړکی دا سره مناسب نه دي لپاره الا مگر خطا په خطا سره غلطی کی دا کارته وشو نو ومن قتلا چا چې مړ کو مؤمنا یو مؤمن خطا په غلطی سره فتحرير رقبه نو یو غلام آزاد ول دي مؤمنه چې مؤمن وي ودیه او خون بها مورکي مسلمه برابر ټیک ټاک چې ادا ده یعنی په دې باندې برابر پورا سلو خان دي امام ابو حنیفه په مسلک کې الی اهله د ذکر ولا ہوتا ورثان ہوتا دغه تاوان شوه دي الا ها مگر په هغه صورت کې بنور کوي ان يصدقوا چې هغه د مقتول وارثان معاف کی فان کان بیا کچری وی دا سړی من قوم د هغه قومنا عدو لكم چې تاسو دشمنان دي او هو مؤمن هغه مؤمن وي یعنی داس یو قوم کې د سړی مړکو چې هغه دشمن دی خو مؤمن دی نو فتحرير رقبتين بیا یو غلام آزاد ولدي مؤمنتين د مؤمن د دیتی نشته بیا وان كان من قوم کچریوی دا سړی د هغه قومنا بینکم وبینهم میثاق چې تاسو د غیب منځ کې معاهدی وي نو فدیه بیا خون بها هم ده مسلمه برابر ان ادا کول دي داغه تسلیم ول دي داغه الى اهلی داغه وارثانو ته وتحرير رقبتين او آزاد ول دي د غلام مؤمنه چې مؤمن اگر هغه کافر ولی نه کافر ولی خدا معاهده کړی دا غي سره دا معاهده په بنیاد باندې ودا کوي فمن لم يجد بك سكنمومي فصيام نبيد رجيون في شهرين دو میاشتې متتابعين سبل پسې پرلا پسې توبه دا توبه من الله دا الله طرفنا وكان الله تعالی عليما پوي حکیم د خوان حکمت ته دا حکم بده ځای پوه شو اوس دا بل آیت اور ادم دې شدید ترين آیت ته چې ومن يقتل سوچ مړکی مؤمنا یو مؤمن متعمدا فقصدن فجزاؤه سزا داغه جهنم ده خالدا همیشه بوي فيها باغ جهنم کې وغضب الله غضب کړي د باغ باندې علي باغ باندې او ولعنه او لعنت کړي د باغ باندې وعد له تیار کړي د الله تعالی هغه د پاره عذاب عظیما لوی څلور سزاګان الله خدای چا چې مؤمن قصدن مړ کو یو دا چې هغه په جهنم کې وي همیشه دویم دا چې د الله غضب وي دریم دا چې الله لعنت وي څلورم دا چې ټول عمر په عذاب کې وي او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رائے دا چې د سړی توبه نه قبلي کله توبه واسي د زمانہ و د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رائے دا چې د توبه نه قبلي دغه د ګناه دومره غټ کړی د بل مؤمن قتل کړی دی او عین د جهاد پایتونو کې ذکر دی چې د مجاهد لپاره بار د احکامات راغلل اسنه چې دا نه خونخوار جوړ نه کی د مجاهد مثال د سرجن دی او سرجن د مریض لپاره خیرخواوي او سرجن صرف دستا هغه بیماری دشمن وي چې کوم ځای کې بیماری لګیدلې ده هغه به خامخا کټ کوي داغه کټ کولم ضروری دي خداغه مراد نه ده چې تاسو نشه در کړی او بیا تا باندې په مری باندې چاړه کړي نه ستا هغه بیماری لري کول دي دا بیماری لري کول دي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ذو حدیث ته پیغمبر علیہ السلام فرمایي ومن قتل معاهدا لم يرح چا چې قتل کو یو هغه سړی چې هغه سره معاهده شي وي نب عمومي ده بوی د جنت بوی د جنت ابن ماجه کې دا حدیث ته د بخاری شریف حدیث ته خود حجۃ الوداع په موقع کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې د الله په نزدیک باندې تاسو اټولو د یو بل باندې وینه حرام ده مال حرام ده عزت حرام ده لکه څنګه چې نن ورځ حرام ده هم د کرنګ تاسو ځانونه هم په یو بل باندې حرام دي نو لہذا یو بل په سټونو وهلو کې کفر ونه کوي د یو بل په مر کول باندې کفر ته ونه ځي بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بخاری شریف حدیث ده هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې قاتل او مقتول د بدواړه جهنم ته ځي نو صحابه پختنه وکړه چې قاتل خو عقل منی چې جهنم ته لاړ شي مقتول به ولې جهنم ته ځي نو پیغمبر علیه السلام جواب کې فرمایل چې د مقتول هم اراده و د قتل کولو هغه اراده و چې د مړ کی هغه اراده و چې د مړ کی خو هغه به غالب نشو اومدارنګي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته بخاری شریف کې دا حدیث ته
چې په قیامت کې اټور نه شدید ترين سزا د هغه سړي بوي د درو کسانو بوي پاغه کې یو سړی هغه چې اسلام کې راوړې وي بیا هم د جاهلیت په لار باندې مزل کوي او دویم هغه سړی چې په نه حق باندې خون وینا توي او دریم هغه سړی چې په حرم کې ګناه کوي دا د الله تعالی ټول نه ډیر هغه خلق دي چې هغه نه بخله کی او بل حدیث ته د ترمذی شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مقتول به د قاتل چې چا مړ کړی وي د هغه څټ یعنی دې ته نه بیا غني ولې او بیا د الله دربار تراولي چې دا سړی چې زی وچلې دا سړی چې زی مړ کړی ما او بیا فرمایي چې الله تعالی ته چې دا زما قاتل دی او نن یو ځای کې چا پښتنه وکړه چې داسې کیفیت وي داسې کیفیت وي وغیرہ وغیرہ دا ټول مسائل الله تعالی موږ ته بیان کړی او سره پکې پیچیدګي شته نه پیچیدګي موږ پکې خپل جوړ کړی دا لکه د آدم علی السلام دو زامنو دوړو جګړه وا او د یور باندې لاس وچتاو او د بل ورته جواب کې او فرمایل د کوم چې نیک سړی او حابیل او قابیل جګړه وا هغه ورته ویلې چې کته لاس وګدای ما انا بباسطن نه ما ز وګدون کې یاد خپل لاس دې لپاره چې تا مړ کما کته ما مړ کای نو ما ګناه بم پتا باندې دا دومره احتیاط وداغی او عمر ځانته چې کله په حرم کې هغه او غلې شو په چړې باندې نو چې کله هغه سلام وګرځاو نو ټول اول پښتنه دا وکړي چې چا مړ کړم چا وژل ټول اول پښتنه دا وکړه خو به هر حال دا زموږ تاسو د انفرادي بدیانو د یو بل مړ کولو لپاره ډېر ضروري حدیث دي او زموږ تاسو د قومي د مسلې لپاره ډېر ضروري حدیث دي په کار دې دې باندې موږ پوښو او د دې ټول نه لوی فائدہ چاته رسی دا کفر ته رسی نو څوک چې دا کار کوي دا کفر ته فائدې کار کوي کاغه سړې دے کاغه تنظیم دے کاغه حکومت ته کاغه هر یو څوک ته حکم د ټولو د پاره یک یو شانت ده حکم ټولو د پاره یک یو شانت ده او د مسلمانانو په جګړه کې یې د لا اله الا الله وینو په جګړو کې ای چا د پاره شهید نشته کته ورته شلواري وای کاغه هر څوک ولې نه ده اده پرشتنه دغه مسلمانانو په جګړه کې او ما تاسو ته حدیث هم بیان کړو دغه هغه هم بیان کړو اعد تیار شوه دی له د لپاره عذاب نظیما عذاب لوی یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو اذا هر کلا ضربتم چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله تعالی تعالی بلار کې فتبینوا بیا تحقیق کوئ ولا تقولوا تاسو ما وایي لمن اغه چاته القا چې اغه اچولې دا الیکم تاسو طرف ته السلام سلام یا پیغام د جوړي دا ما وایي دا خبره کې څه لست مؤمنا چې نه دی مؤمن د دې باره کې دا سم وایي او د اسامه رضی الله تعالی عنہ مشهور واقعه هغه تاسو معلومه ده چې جنگ کې باقاعده هغه کافر مړ کو او هغه د مرګ مخکې لا اله الا الله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاخيره پر ارمان کو او هغه تاسو معلومه هم ده همدارنګه یو بل حدیث ته مسلم شریف کې ده مقداد بن اسود نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پښتنه وکړه چې یو سړی یو کافر زما لاس مړ کی ما کټ کی زما د لاس کټ کی او بیا د کټ کول نو ورسته هغه کلمه وایي زما لاس کټ کړي نو چې بیا مړ کما پیغمبر اسلام ورته چنه وای هغه زما لاس کټ کړي دی وینا وای هغه په دې یاره نه کلمه ویلې وینا او دا ټول خبره هغه لاس می کټ کړي دی کلمه وغیرہ وغیرہ پیغمبر اسلام ورته نه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے مقدار کدا سکار دی وکړو چې دا دې مړ کو نو تبه هغه مقام کې ودرېږي هغه بستا په مقام ودرېږي قیامت پر ورځ یعنی تبه د کفر په مقام ودرېږي او هغه به د اسلام په مقام کې ودرېږي انسان هتا حالت بیا د کفر شیدا دومره خطرناک خبره ده څلور شینو اجازت ته د مرګونو هغه هم انفرادي تور باندې نه اجتماعي نظام د پاره یو دا چې قتل کړي وي قاتل وي نو هغه اجتماعي نظام یعنی عدالت به مړ کوي دویم دا چې واده کړي وي او بیا زناو کی هغه هم اجتماعیت یا هغه عدالت هغه سزا ور کوي دریم دا چې هغه مرتد شوی وي اسلام وروړي او بیا کفر ته تللی په خپل خوخه باندې او کفر بیا خوخومي او څلورم دا چې هغه په جهاد کې تاسو را داسې مخامخ شي لکه څنګه چې کافر مخامخ کیږي دین علاوه بل اجازه نشته د مرګ کولو او یا هغه د پاره بیا الله فرمایي تبتغون لټوي تاسو عرض الحیات الدنیا سامان ژوند د دنیا ان د دنیا مفادات د پاره دا کار کوي
فعند الله بس الله سره دي مغانم غنیمتنا کثیرۃ ډیر کذالک هم دغرنګي کنتم وایتاسو من قبل دین وړاندې فمن الله بس احسان وکړه تعالی علیکم بتا سبحانه فتبینوا